د دې هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو نیک سړی تېر شوی دی مجذوب دا و چې چا به پرې دخل نه لري په لاره به روان و خو ډېر بزرګ ولی الله بهلول نوم یې بهلول قصې به تاسو اورېدلې د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی مجنون دی او دومره هوښیار و چې ولی الله را زمانه د الله تعالی عبادت کوه او روجې نیسه یو ځل دا صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو چې سړی ذکر او فکر کې مشغول وي نو اکثر په دې ځمکه کرښې ورسره راکاږي ځمکه باندې کرښې راکاږي نو لګیا په ځمکه داسې څه کوټګۍ موټګۍ ډوډۍ کرښې هم راکاږي وایي الله تعالی ذکر فکر کې مشغول دي رومان الرشید او زبیده د هغه ښځه ورېده مینه یې ورسره تر لورې هم وه زبیده دا ډېره نیکه بیبي وه دا د دې زمانې زموږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه چې سرتور سرګردي او په دغه باندې څه ورته ویل کېږي په چترو د سرو سره را دایږي د جیدونو نه داسې نه وه نیکه ښځه وه دومره نیکه وه چې دې یو نهر جوړ کړی و هغې ته به یې نهر زبیده وې ټولې مکې مکرمې ته او منا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې دي او چې کله به دا حج راتله نو اوښان به د اشرفونو د درهمو نه ډک راوړل او دا ټول مال به په حاجیانو باندې په مسکینانو په فقیرانو په مکه شریفه او په مدینه شریفه کې خیرات کوو دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه دا زبیده نو چا په خوب کې ولیده ورته یې زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا خو کومه مرتبه یې درله درکړه او پسې وبخلې زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شوم وی رب العالمین ما ته وی چې زبیدې فک د خیراتونه دې کړي خو بلې مال ما در کړی که ما مال نه وي در کړی یو روپۍ دې هم نه خیرات کولی نیر دیشتی دی د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وي که دا بادشاهي مې د خاوند الله تعالی نه وي در کړی او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وي ورکړی نو یو کرښه دې هم نه شوه راښکې تا چې او یاره دا ګورې حقیقت هم دی ګورې ډېر ګران کار دی که ته ما خو عبادت وکړو ما خو دا وکړو الله راته وایي چې ما سترګې نه وې در کړې څه ما خپې نه وې در کړې څه ما مال نه و در کړی بیا به څه کوې نو وي دا ټول چې زما وي ما چې غار کش وې ځکه چې دا څومره واقعي نیکۍ ما کړي دا خو د الله تعالی په توفیق مې کړي دي زبیدې تباه شوې وایي ما ته وایي چې نه زبیدې په یو عمل دې بخم وي الله راته وایي یو عمل دې کړی دي کوټې نه غوندې خو مې خوښ شوی دی په هغې دې بخم وایي خلې مو رپېږم د الله په دربار کې وایي ما ته یې وایي چې د ماښام وخت و دا یو ټیم و نو ته ډوډۍ ته ناسته وې نوری دې راوچته کړه چې نوری دې راوچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه سر نه دې لوپټه پرېوتې وه دې کې بانګي بانګ وایي مؤذن الله اکبر نو چې هغه مؤذن بانګ ووایي نو تا لوپټه په سر نه وه اکثر اوس هم که دې ښځو ته اختیار دي نو چې بانګ شروع شي نو لوپټه زر په سر کړي نو وی تا هغه نوری راوچته کړې وه خو دې تکولی دی او دې کې مؤذن وي الله اکبر وی تا وی چې هو دا سر مې ښکاره دی نو هغه نوری دې واپس په هغه لوښي کې کېښوده او لاول دې لوپټه راواخېسته خپل سر دې پټ کړ نوری دې کېښوده نو بیا دې هغه نوری راوچته کړه زبیدې زما د نوم تعظیم او لویي دې کړې دا هغه نوری دی د خولې نه واپس یېښودې د دې خپل نوم په دې تعظیم دې بخه پټې لګوم زما نوم لوی دې وکړه نو زبیده او هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د شپې چې به نبي علیه السلام پاتې د ستورو ته به یې کتل د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به یې معلومه کرښې راکاږي نو دې کې پې هارون الرشید راغی ورته وایي چې بهلول څه کې وی جنت کې کور جوړوم خو د هغه دا مطلب نو چې دا د جنت کور دا جوړو مطلب دا و چې د الله تعالی ذکر کوم الله ته متوجه یم الله به رضا شي نو زبیده ورته وی خرڅی خو یې نه مجذوب و نو دا خو مالدار خلک وسې به هم پې خیرات کو وی ولې نه خرڅو وی په څو خرڅی وی په یو اشرفۍ خرڅوم وی ها واله اشرفۍ اشرفۍ ول هغه زبیدې ورکړه او روان شو چې روان شو لاړل د شپې کور ته لاړل شپه شوه هارون الرشید وایي چې اوس خوب وینم نو یو ډېر ناشنا محل دی خوب کې اوسېنم داسې محل دی چې هغه محل زه یم چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل چې دا به ده چې
وایي چې ورنږدې شم په هغې د زبیدې نوم لیکلی زما د ښځې نوم یې پرې لیکلی چې زبیدې محل وی خوشحاله شم چې دغه ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وویل چې دا د چا دی وایي چې دا ستا د بیبي دی زبیدې وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کوله وکړه چې زه وردن نه شم که نه وی چې نه د اجازت نشته وی چې زما د ښځې محل دی وی ګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به دا چا خپل محل وي وی چې دا ما وی چې ستا پکې نشته دا خو د ښځې محل دی راویښ شو چې راویښ شو زبیدې ته وایي چې زبیدې ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرفۍ واقعي محل وګټه یو اشرفۍ دې خیرات کړه ته راځه ځو زه هم نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرښې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون الرشید ورته وایي چې بهلول څه کوې وایي جنت کې کور جوړوم وی ښه وی خرڅی خو نه وی نه خرڅوم وی په څو خرڅی وی د ستا چې ټوله بادشاهي راکړې نو په هغې یې خرڅوم چې دا څومره دې بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکړې دا به په هغې خرڅوم هارون رشید ورته وی پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅوم پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅوم او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وی پرون نالیدلې سودا وه اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چا چې لیدې دی او په هر څه دي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به زما په قیمت اخلي ګوره دا ورته هغه الهام وشوړه ته یعنې د هارون رشید د خوب نه بهلول څه خبر چې د شپې خوب دی د هغه د خوب نه څه خبر هغه خو ورته نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیدل نن یې په ټوله بادشاهي خرڅې پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا د لیدو سودا چې زه په څو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت ویل چې زه په څو خرڅوم نو په هغې باندې اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله او هدي یو مثال درته لن غوندې ښې یو نیک سړی دا نیکي یوازې په دې کې هم خاص نه ده چې یو سړی دی جومات کې ټول ناست دی او دی نیک نه دا هم نیک دی باید سړی خپله زمینداري کوي الله یادي دا هم نیک دی مسلمان دی نیک باید سړی خپل تجارت کوي په تجارت کې دروغ نه وي دوکه نه کوي سود پکې نه کوي مسلمان سره ټګي نه کوي دا ځان له ولي الله دی ګوره باید سړی خپل ملازمت کوي خپلې نوکرۍ ته ځي په ټیم ځي په ټیم راځي د مسلمان او د حکومت هغه خپل حق پوره کوي بل څوک تنګوي نه که څوک وله راغی خپل لمونځ او دسوه سره کوي دا هم نیکي ده نیکي یوازې چا پورې خاص نه ده او نه د چا خصوصیت نو د مصیبت په وخت کې صبر یو به صبر کې مصیبت خو د الله طرف نه دی او بل به څه انا لله و انا الیه راجعون حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام صحابي بیمار و غریب دانه پې راختلې وه دا ننکې داسې بیمار و چې نه کېناستېدی شو نه په ډډه ولیدی شو په کټ کې به پروت ډېره سخته بیماري و او چې څوک بیا تپوس ته رالل نو حشاش بشاش خوشحاله و مخ به یې رڼا کوله او 14 کاله دا بیماري په کټ کې تېره کړه 14 کاله نه شي ناسورو نو یو ځل ولې یو صحابي راغی ورته یې ویل چې ته څومره سخت ناجوړ یې په کټ کې پروت دی نه کېناستی شي نه کوزېدی شي نه په ډډه وړېدی شي داسې بیمار خو دا کونډي شي وښې ورځ او موږ چې تا ته ګورو نو وجود د خشته دی داسې ښکاري لکه چې پوره روغ دا ولې او ورته وایي په جواب کې وایي دا په دې وجې چې زه په دې مصیبت د الله نه ما سوال کړی چې الله ماله پې صبر راشي او ماله پې اجر راکړي نو یې ماله پې الله صبر هم راکړی فریاد نه کوم او اجر هم راکړی اجر څه دی ګوره دا قصه وه اجر دا دی چې ما سره روزانه فرشتې راځي د کټ له او د کټ کې را سره ستړي مچي کوي فرشتې راځي او په دې کټ کې را سره ستړي مچي کوي خو مصیبت ته ټینګېدل ګوره ډېر ګران کار مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې حاجي امداد الله سے مهاجر مکی دا یو ډېر بزرګ تېر شوی ډېر بزرګ د هندوستان کې اوسېدو بیا د هندوستان نه هجرت وکړ لاړ مکې مکرمې ته ځکه ورته مهاجر مکي و ډېر لوی عظیم الشان بزرګ و مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه فرمایي چې زه لاړم د حاجي امداد الله صاحب علاقې ته قانابون کې دی اوسېده نو وایي ما چې راشه دلته کې یو بزرګ اوسېږي ملاقات ورسره وکړه ملاقات مو ورسره وکړه
نو هغه وپېژند چې مولانا رشید احمد ګنګوهي خو ډېر لوی عالم وپېژند. نو په خپله یې ورته وی رشید احمده وی ما نه بیعت وکړه او ورته وی صاحب بیعت به وکړم خو ګورې دا ډېر عبادتونه رانه نه کېږي. هسې نه چې بیا راته وایي چې دا ذکر به کوې او دا عبادت به کوې او روجې به نیسې زه درس کوم او دا قصې پسې رانه نه کېږي. نو که دا را سره وعده کوې چې ما به خپل اختیار ته پرېږدې او په ما به څه تکلیف نه راچې چې دا نقل کوه او دا عبادت کوه نو د نه بیعت کوو او که دا وعده را سره نه کوې نه کوم. ورته یې ویل بلکل دا مې سره وعده ده چې زه به درته هېڅ هم زیاتي نه ویم خو درې ورځې به دلته ما سره پاتې کېږي. درې ورځې پاتې شه هېڅ به هم درته نه ویم. ډېره ښه بیعت یې ورسره وکړ. درې ورځو سره ایثار شو. چې درې ورځو سره ایثار شو اوس په لومبۍ خانقاه کې ګوري د حاجي امدادالله صاحب خانقاه کې خلک ولاړ دي څوک نفلونه کوي څوک ذکرونه کوي څوک تسبیحات وایي. نو دې غریب وایي چې په اړه کې ملامته شم چې زه هسې ناست یم کتاب ګورم دغلته ذکر شروع دی هلته تسبیحات شو هلته خلک په مانځه ولاړ دي هلته پېشمني خلک پاسې روژه نیسي هلته خلک تهجد کوي. یاره دا خو لږ د شرم خبره چې دقسې ناست یم نو امام ورته هغه تسبیحات شروع کړه ذکر مې ورسره شروع کړ او د شپې پاڅېدل د تهجد مې ورسره شروع کړ. وایي چې په سبا ګورم پېشمني دنیا پاسې زره تهجدو بانګ هم پکې وشو او ټول شیخان او مریدان او عالمان چې وو هغې روجې نه وې. ما چې دا خو ډېره شرم خبره ده چې دا عامیان روجې نیسي زه مریان به پکې روجه ونه نیسم ما هم پکې روجه کړه. وایي چې درې ورځې تېرې شوې حاجي صاحب رحمه الله زه راوغوښتم وایي ما ته یې چې رشید احمده زه ورځې پوره شوې که ته خپل کلي ته ځې نو ځه. وایي ما ورته چې صاحب زه خو نه ځم څلوېښت ورځې به تېروم. وایي ما ته یې چې نه د علم خدمت کې او ځکه ته خپل کلي ته ځې نو ځه. او راته وخندل چې ګوره ما خو در باندې څه بوج او مشقت نه دی چولی کړی ما راته ګوره خپله وعده پوره کړې ده. وایي صاحب تا خو خپله وعده پوره کړه خو دا ده چې اوس ما نه نه کېږي څلوېښت ورځې به راسره تېروم. مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه څلوېښت ورځې ورسره تېره کړې او هغه څلوېښت ورځو کې د هغه نه الله دومره کامل ولي جوړ کړ چې بیعت سره خلافت هم واخېست او دا خپل کړي ګنګو. نو حاجي امدادالله صاحب مهاجر مکي او عظیم الشان بزرګ و ډېر لوی چې د مولانا شرف علي تانوي صاحب پیر د مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه پیر تاسو خپل اندازه ولرئ چې دا به څومره لوی سړی د مولانا شرف علي صاحب وایي یو دل د هغه مجلس کې ناست و نو هغه د مصیبتونو صفت کړه لکه دی چې اوس لګیا چې الله په مصیبت باندې اجر ورکوي په بیمارۍ الله اجر ورکوي په تکلیف الله ثواب ورکوي الله پې ګناه ردوي الله درجې بلندوي. وی دی کې یو سړی راغی کېناسته وی حاجي صاحب زه راغلی یم بیمار یم ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما جوړ کړي دې بیماری یم. د مولانا اشرف علي صاحب وایي چې موږ پړه کې اوس یو ملګري بل ته ګورو چې اوسه پورې خو به حاجي صاحب وایي چې دا بیماري د الله نعمت دی ګناه پرې رجېږي او مرتبه پې بلندېږي. اوس د دې سړي له دعا کوي خو د دې دا مطلب چې خدای دا نعمت دې لرکړي. دغه سړی وایي چې ما ته دعا وکړي ما خدای پاک جوړ نو دا بیماري چې اوس درکېدل په دوا باندې دا خو اوس نعمت ورته وایي دا به څه وایي. وی حیران شو موږ پریشانه شو. وی حاجي صاحب وایي چې لاس اوچت دې سړي ته یو دعا کړو. وی لاس هم اوچت کړه. وی چې لاس هم اوچت کړه نو حاجي صاحب وایي چې یا الله بېشکه دا بیماري او تکلیف ستا ډېر لوی نعمت دی ته پې ګناه رجې مرتبه پې بلندی اجر پې ورکوې جنت پې ورکوې خو دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی. یو خدایه دا نعمت ولا د روغ صحت په نعمت بدل کړي. ګوره بیماري نعمت او روغ صحت هم نعمت دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران دی نو خدای دا ولا په د روغ صحت په نعمت بدل. نو که یو سړي ته تکلیف او بیماري راشي او صحابه خو لوی خلک تا ته پته ده چې دا بیماري زما جوړېدو والا ده یا والدان علاج دې م کوي دم برود دې م کوي او دعا دې م کوي چې الله دې لرې کړي. بیماري هم نعمت او روغ صحت هم نعمت او که داسې بیماري کې نه جوړېدو والی ته ته هم پته ده وارثانو ته پوره صبر دې کوي او د الله نه دې اجر غواړي. یو صحابي فرمایي چې په جنګ کې په غشي ولګېدم او نبي علیه السلام مې بچ کو. وایي چې په غشي ولګېدم سترګه رانه بوقه ووته د سترګې دا غټ ګاټې دي دا رانه بار ووت. وایي چې بار راوت وایي دقسې مې لاس کې ونیو د مخ پورې مې پیوست کړ وینې ته بیږي او پوره سترګه بار راوست. ورد النبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسوله ما نه سترګه بار ووت. وایي رسول الله مبارک وفرمایل چې فلان کې که صبر پې کوې الله به جنت درکړي. که صبر نه کوې خدای به درله جوړه کړي. ما ورته وي چې د الله رسوله صبر نه شم کولی جنت ته هسې خدای راکړي هر قسمه غله شته که جنت ته هسې خدای راکړي صبر نه شم کولی. یوه دویم دا ده ښځه مې ده
او ډېره زیاته مې خوښه ده او که دا سترګه مې لاړه که نه ممکن د جنت وتښتي. پوره صحابو به رښتیا خبرې کول، په رښتیا خبرو خفه کېدل نه پته. نو صبر هم نشم کولی او ښځه مې ډېره خوښه خو که داسې زور د ممکن نه رانه لاړه شي. وایي نبي علیه السلام مبارک وخندل چې ښه او یې مې چې ګوره دعا به د جنت راله ځان لکې. وایي هغه سترګه یې زما نه واخېسته په خپل لاس مبارک کې کېښوده او زما په سترګه کې واپس کېښوده. وایي قسم په خدای دردم ختم، وینم ختمه او د هغې سترګې نه درد هغه بلې نه ښه پېژوږي، هغې نه ښه پېژ معجزه شوه د نبي علیه السلام. او یې بیا وخندل، دعا یې راله وکړه چې زما دې ملګري که د سترګې په دې مصیبت صبر ونه کړ الله تا به جنت ورکړ، خو خدای مخ پکې وله جنت ورکړ. ګوره شریعت مونږ ته هر څه ښودي، نبي علیه السلام مبارک مونږ ته هر څه ښودي. نو که یو سړی په مصیبت او په تکلیف کې مبتلا شو او دی وایي انا لله و انا الیه راجعون او دی پې صبر وکړي بیا جنت اجرم جنت توبه الله نه مصیبت وغوښت مصیبت نشته وایي صبر راکړي صبر راکړي دا مطلب چې مصیبت راوړي نو صبر به راکړي رانه د الله نه عافیت وغواړه د خدای د مصیبت او بیمارونه مې وساتي چې راشي نو بیا صبر غواړه چې مصیبت راغلی نه صبر مه غواړه چې راشي بیا صبر غواړه او د مصیبت نه مخکې د الله نه روغ صحت وغواړه د الله نه عافیت وغواړه. اخیري بیماري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې شریفې د قبرستان ته تللی حرا د سر یې خوږېده. عایشې بیبي سره یو بله زنانه ناسته وه نو د عایشه بیبي وایي وارأسه سر مې مات شو. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي عایشې وویل وایي سر مې خوږېږي. نو حضور پاک مبارک خوشته به وایي مه خفه کېږه وایي که سر دې خوږېږي او سر دې مات شي او مړه شي وایي غم مه کوه زه به راباندې جنازه وکړم او ډېرې دعاګانې به درته وکړم. او ورته څه وایي وایي ښه وایي ما ته پته وه چې ته زما په مرګ خوشحاله که زه مړه شوم که نه مازدیګر به دې بله ښځه کېده. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل بل وانا ورأسه عایشې زما سر خوږېږي تا به الله جوړه کړي او زما سر داسې درد دی چې ممکن ده چې دا زما خیري بیماري شي. هماغسې شو. دا بیبي راغلې ده د دې یو ماشوم بچی مړ دی او ډېره غمجنه ده. اوس هم چا ته تکلیف غم ورسېږي نو یو نیک سړي عالم ته لاړ شي دعا راته وکړه. نو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې د چا درې بچي ماشومان نابالغه مړه شي او مور او پلار یې پرې صبر وکړي نو رب العالمین یې مور او پلار له جنت ورکړي. عایشه بیبي فرمایي چې که دوه ماشومان وایي که راچا دوه ماشومان هم نابالغه مړه شي او مور او پلار یې ته صبر وکړي الله جنت ورکړي. وایي که یو ماشوم وایي که یو ماشوم هم دغه خبرانه خو یو ماشوم مړ وایي که یو ماشوم هم د چا مړ شي او را مور او پلار یې پرې صبر وکړي الله جنت ورکړي. وایي ښه که چا ماشوم نه یا وي خو په ماشوموالي کې مړ نه شي ورسونه ښکلې تپوس یې وکړه. رسول الله مبارک ورته څه فرمایي وایي عایشې وایي زما غم د ټول مسلمان غم که زه وفات شم او زما دا مرګ یو انسان ځان ته راروان دي کي او پې غم وکړي او بیا پې صبر وکړي دله به الله جنت ورکړي. نو ګوره غم او مصیبت ما تاسو ته وایي دنیا کې آباده رم سړی د غم مصیبت ته نه خلاصي. په چا به یو تکلیف یو به په غم او مصیبت کې په چا پورې خندا ګورې نه کوي دا خو دنیا ده. نن په یو تباه په بل یو سړی مالدار دی مال طلا او هر چا نه پلیش یو سړی د اولاد خاوند اولاد طلا یو سړی د جایداد خاوند دی جایداد طلا دقه وی دا ویم یو سړی د کارخانې خاوند و کارخانه طلا یو سړی د عزت خاوند دی عزت طلا. خو دنیا د ما تاسو ته وایي دنیا باندې به دغه نه کې اصلي عزت او عرف الله سره نو اکثر زمونږ په وطن کې خلک بیا پیغورونه کوي. نو نبی علیه السلام څه فرمایي وایي چې چا یو مسلمان ته پیغور وکړو هغه انسان ته چې کوم تکلیف مصیبت رسېدلی دی هغه ته الله خلاص کړي او هغه مصیبت در باندې لاروي. څو پیغور به نه کوي مسلمان. هر چا نه الله بچي غشتي شي د هر چا نه الله مال غشتي شي د هر چا نه الله عزت غشتي شي د هر چا نه الله روغ صحت غشتي شي. نو په مصیبت کې به څه وایو چې مصیبت راشي الله دې نه راولي مصیبت مونږ غواړو چې خدای رانه وایي خو انسان دی انا لله و انا الیه راجعون یا الله مونږ ستایو مونږ د الله یو مونږ به الله ته واپس کېږو. او دویم دا به وایي پښتو کې خیر د کاربی کې درته لري یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړي او چې دا کم شی مان الله یا بچی یا ښځه یا مال یا دولت یا کارخانه یا بل شی الله ما له دې نه بهتر راکړي الله ورښودی شي. دا سوال به کوي نو الله اجر هم ورکوي او اجر په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې د جنت په شکل کې هم ورکوي.
دعا کې چې الله تعالی په موږ رحم وکړي. الله موږ د مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي. زموږ یو ملګری دی، هغه یو خوب لیدی، ما ته یې دا خامخا خلکو ته ووایه. بله جمعې ما ته ویلي خو ما نه هېر شو. هغه ویل چې د جمعې ته مونځ کې ما یادوي، وایي تا له چا چک درکړ. نو یو سړی په دې مجلس کې ناست دی، وایي هغه سړی تا ته وایي چې ما بیګا نبي علیه السلام په خوب کې لیدلی دی او نبي علیه السلام مبارک راته ویلي دی چې ته دته ووایه ما یادوي، ته د دې چک جواب خامخا ورکړه. چې دا تا له جمعې په ورځ چا خط درکړه، د دې خط جواب خامخا دې خلکو له ورکړه. نو یې تا هغه خط وکته، نو په هغې کې دا لیکلي چې دې خلکو ته ووایه چې توبه او استغفار کوي. چې دې خلکو ته ووایه چې توبه استغفار کوي. دا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده. دلته یو نیک سړي خوب لیدلی دی، نو دا د نبي علیه السلام وینا ده، د خوب لیدل او د نیکۍ خوب دی، نو رښتونی خوب دی انشاءالله. نو دا د هغې د وینا مطابق تاسو ته دا خبره کوم چې توبه استغفار خامخا کوئ. استغفار توبه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. رښتیا خبره ده، په توبه الله تعالی د مصیبت د انسان ګناه معاف کوي او الله تعالی پرې خوشحالي. خدای پاک ته موږ له توبې استغفار توفیق راکړي. د مصیبت په وخت کې دا لفظ به وایي. قرآن کې الله فرمایي اوږده آیاتونه د اخر کې دا وایي وبشر الصابرین. ای د الله رسوله څوک چې په مصیبت او په تکلیف صبر کوي زیری ولا ورکړي. الذین اذا اصابتهم مصیبة، هغه خلک چې تکلیف ورته ورسي قالو دوی څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. مونږ د الله یو، الله ته به واپس کېږو، پیښې د الله سره ده. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه. د خلکو باندې د الله خصوصي مهرباني او رحمتونه به نازل دي او دا به کامیاب خلک. دا خبره ورونو یاد وساتئ چې دا انا لله زمونږ د امت خاصیت دی. د مصیبت په وخت کې د دې نه مخکې نه یو پیغمبر دا ویلي ده او نه د هغه امتي. دا مونږ له الله دا جمله راکړې. حضرت یعقوب علیه السلام نه خشته ښکلی زوی جدا شو، حضرت یوسف علیه السلام. داسې بچې چې په هغه کې د پیغمبرۍ آثار موجود دي، پلار پې پې و. ګوره داسې بچې کې د پیغمبرۍ آثار، پیغمبر په الله ته ډېر نږدې. داسې بچې چې په مخ د ځمکه د هغه نه خوبصورت او خشته انسان هم په هغه وخت کې. لکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې کله معراج ته لاړم بعضې پیغمبران مې ولیدل. یو مې پکې حضرت یوسف علیه السلام ولید. وایي د دنیا نیم حسن الله ورکړی، د دنیا نیم حسن. نو خشته بچي او پلار ته پته وه چې دی به پیغمبر جوړېږي وروسته، ځکه خوب یې لیدی. وی بابا ما خو خوب ولید انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 ستوري او 12 سپوږمۍ مې ولیدل چې ما ته ټیټ شو، زما عزت یې وکړه، ما ته ښکته شو. پلار یې پیغمبر و، پوه شو. وی وروڼه دې 11 دي، دا 11 ستوري خوازه دي او 12 سپوږمۍ یو دی مو یو دی مور نه. نو چې مور او پلار او دارونه تا ته ټیټېږي، معلومیږي دا چې ته به له دې نه بهتر کېږي. هغه چا ته خلک ټیټېږي چې هغه ته یې غوره. بچې ګورې د قوبل چاته ونه وی، روڼه به درته ساده شو، سکیم جوړ کړي، حسد او بغض خوار دی، نقصان به درته وکړي. هغه خشته بچي نبي علیه السلام مبارک یو حدیث کې فرمایي وی ډېر عزتمند چې پلار یې عزتمند دي، نیکي هم عزتمند دي او د نیکه پلار یې عزتمند دي. وی هغه څوک دی؟ صحابه چپ شو. وی هغه یوسف دی. پلار یې عزتمند چې یعقوب علیه السلام، نیکي هم عزتمند چې اسحاق علیه السلام، د نیکه پلار یې عزتمند چې ابراهیم علیه السلام. نسبي پیغمبران، دا ګوره ډېره لویه د عزت خبره. نو د رونو یوړه او پوی کې وغورځوه، د پلار نه یې پټ او د ځنګل په کوی کې شر پوی کې لاندې شر پوی کې څه پته لګي، ماران به اژدهاګان درمانان قسم قسم خطرناک سیزونه پکې پراته دي، کاڼي پکې وي، کوبک پکې وي، خو د ځنګل پوی شر پوی کې وغورځوه. یو دی که د پلار نه، پلار به یې څه وي؟ انا لله یو نه چې کله رونه وله راغلل وي ستا بچې خو د مونږ نه شر مخ وخوړه، هغې خو ته یې شر مخ وخوړه کړه او کمیس یې وله راوړه، د وینو رنګ بند ښکار یې کړی، د هغې په وینه یې کمیس رنګ کړی. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل وایي عجیبه شر مخ و، ډېر هوښیار و، زما زوی یې خوړه او کمیس یې ترې وغېسته، کمیس نه دی شلېدلی، دا خو هم څه لوبه جوړه کړې ده.
یعقوب علیہ السلام ته دا تکلیف ورسید دی ونه چې انا لله و انا الیه راجعون هغه به والله المستعان علی ما تصفون وی تاسو چې ما سره کوم ظلم کوئ الله نه به امداد غواړم دا ډېره ښه خبره ښایسته د پیغمبر خوږه خبره انا لله و انا بیا څه موده پس د یوسف علیه السلام الله بادشاه کړ اوږده قصه ده که چېرته مقرره درته به وړم د مصر بادشاه شو قحط راغی په دې علاقه په حق کې یعقوب علیه السلام بچو ته ویل چې بچو دا خلک غریب د کوم خوا دي دا د سترګې رندې وې د یعقوب علیه السلام د غم وابیضت عیناه من الحزن وهو کذب سترګې سپینې شوې وې د جواب وی بابا دا مصر ته ځي مصر کې یو ډېر هوښیار او نیک بادشاه دی خلکو له غله ورکوي وی تاسو هم لاړ شئ لاړل چې لاړل اوس خپل ورور یې د غلې د دې پورې ایجاد چې څوک پیل شي او بیا چې کله غله وله ورکړه نو چې کوم سامان دوی راوړو هغه هم ورته په بوجو کې ورته کېده پیغمبر بچي دي وی څو وروڼه یې هغې ورته یې مونږ 11 وروڼه یې وی 11 وروڼه یې وی دروغ خو نه وی نه صاحب 11 وروڼه یې وی هلکه د 11 ته بوجه وله ورکړي یوسف علیه السلام خو هوښیار و پیغمبر ورته وایي ګورې یو بوجه مانه زیاتي واغېسته وی نه قسم دی چې زمونږ یو ورور شته کور هم پرېښی دی د یوسف علیه السلام خپل سکر و چې کوم بنیامین و هغې ورته یاد وی دروغ نه وایه وی نه وی ښه بل دلته به یې راولی که بل دلم را نه وه غله به نه ورته دوی راغلل پلار ته یې غله راوړه بوجې وسپړ دی چې څه پیسې میسې و هغه په هغې کې پرتې بابا او ډېر ښه سړی و ګوره که نه مونږ له یې غله هم راکړه او چې کوم پیسې میسې هم وړې وې هغې راته راواپس کړو چې قافله بیا تېرېدو دوباره تلل یعقوب علیه السلام ته بچې لاړ شئ غله خلاصه کړه قحط دی وی ځان سره به دا بل کشر ورور بولو بنیامین وی نه دې ته ته درکو وی نه بابا مونږ خو بادشاه سره وعده کړې ده مونږ به د دې حفاظت کوو وی ښه مخکې د ده بل ورور و که نه هم تاسو ما نه بوتلی و د هغه م حفاظت وکړو یا ده به حفاظت وکړې ډېره خپل غله نه بیدا کړو په ده د یوسف مینه ماته زما د زړه یو غوټی تاسو چوکولی ده دا ما د هغې ورور د سکه پلار یې یو یعقوب علیه السلام میندې جوړه دا د هغه ورور دی او د هغه مینه پرې ماتوم دی زړه پورې نیسو دې نه پرېږدم وی بابا پټه خبره نه ده قاتلې ورانه تپوس وکړه موږ ځو او دا ورور راکړه مجبوره یې که غریب بنیامین یې وړول لاړل بادشاه له چې بادشاه ته څنګه ورسېدل نو بادشاه وی دوه ورونه ځان ځان له په یو کوټه کې دیره شي هلکه د دوی عزت وکړئ ګورئ یوسف علیه السلام دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی دوه ځان ځان له کوټه ورکړي دوه ځان له شو دا بنیامین یوازې پاتې شو په جواب هلکه ته ولې جاغې وی زما یو ورور یوسف چېرته نشته ورک شوی دی که هغه وي ارمان نن به ما سره هغه یو ځای په کوټه کې ملاستو وی مه خفه کېږه سره پیغمبر دوی زه به سره کوټه کې یو ځای سم ده ګوره الله نظام برابروي یعقوب علیه السلام دې بچي سره بنیامین سره یوسف علیه السلام یو کوټه کې سم ده چې ځان له شو ټولې پوه کوي زه ستا هغه ورور یوسف یم او هېڅ فکر چې ونه کې غم به ونه کې تا ځان سره پاتې کو بابا مې څنګه د ټول حالات بابا خو د تا په سترګو ړوند دی ای غم مه کوه الله بخیر سهار وختي بیا دې له بوجۍ ډکې کړې نوکرانو ته یې ویل چې دا کوم جام دی قیمتي د زرو جام چې په کم دی غله ورکوله وی دا د بنیامین په بوجۍ کې ومنډی پټ دې پرې مه پوهېږه بوجۍ وره ډکې کړې چې هغې اوښانو ته سامان وخېجو نو سر اعلان وکړو وی جام نشته د بادشاه ای قافلې والا راوګرځئ جام هم پټ کړی هغې راوګرځېدل ښه مونږ د پیغمبر بچي وو مونږ جام پټ کړی نو وی جام څه شو وی دا چا تاسو کې پټ کړی وی ښه که چا سره وموندی شو څه سزا دی وی تاسو قانون که زمونږ وی نه ستاسو قانون وی زمونږ د یعقوب علیه السلام قانون خو دا دی چې غل به د چا نه غله وکړه به د هغې که د چا په بوج کې جام راوت هغه ستاسو وي غلام به ستاسو ډېره ښه فبدأ بأوعيتهم قبل رعان أخيه مخکې د نورو وروڼو نه شروع کړه که په ده شروع کړې خو شکیان کې
هغه به هغې کې څه نو د ده په بوج کې جام راوړل ویې دی به پاتې کو بس هغې به وبایلو که نه د دې یو ورور خو مخکې مونږ نه تللی دی او مونږ باندې خو پلار ډېر تاکید کړی دی او که ډېر یې پاتې کړه نو بادشاه سلامت مونږ به پلار که څه جواب ورکوو او الزام یې پرې ولګاو یاره وایي د دې بنیامین غلا وکړه او جام یې پټ کړه د یو ورور یوسف هغه مخکې غلا کړی و یوسف علیه السلام یې ګوره دوکهباز و او مې الزام لګوي خبره خو یې پړه کې پټه وساتله بهر کې اقتصاد ګذر نو خدای خپل مقصد لراغله بنیامین یې پاتې دوی راغلل یعقوب علیه السلام له دارونه بنیامین هم څه کړه بیا خو بادشاه صاحب ولې ویې غلا وکړه جام یې پټ کړی یعقوب علیه السلام به جلی یې قافلې والا له تپوس وکړه موږ دروغ نه وایو یعقوب علیه السلام به جلی بیا دا ونه وی چې انا لله و انا الیه راجعون یا اسفا علی یوسف ای افسوس په یوسف وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینې شوې او وړې داسې و چې د غم نه ډک ځکه جو بچي ماشومان په ټولو کې کشران بچي چې د انسان نه جدا شي څونه ګرانه خبره الله د هغې صله ورکړي یو ځل یې بچي راغونډ کړ ای بچو تاسو لاړ شئ او د یوسف او د هغه د ورور معلومات راغلل چې څه شو دی به ورته وي تالله تفتح تا تذکر یوسف تا همیشه یوسف یاده ځان وژنې داسې کوي وروڼه یې لاړل چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ته یې مونږ خو بیا راغلي غله خلاصه ده پلار رالیږلي بس یوسف علیه السلام ورته خپل شاهي تاج او د بادشاهانو په مخ باندې یو کپړه ټوله نقاب هغه یې لرې کړه چې دوی ورته وکتل انک لانت یوسف یا لکه ته یوسف خو نه یې شته له حسن خوبصورتي وی انا یوسف زه یوسف یم په مونږ الله ډېر لوی احسان کړی ځان ته یې راته غاړه باسئ وی زما دا کمیس په یو ځای دا به د پلار په مخ واچوی پلار به مې الله جوړ کړي پلار او مور ټول راځئ چې دوی را روان دي یعقوب علیه السلام جاړي او همدغه خبره د یوسف علیه السلام کوي جاړي یوسف علیه السلام یاري بیبي ورته وایي یوسف به کله مري دې مار د هغه ذکر کې دا هغه خو موده شو کلونه تېر شو وی نه اني لاجد ریح یوسف لولا ان تقندون په ما د خپل بچي یوسف خوشبویي لګي که ما ته قمقل نه وایې که نه په ما د هغه خوشبویي لګي وی ځان به مړ کوي یوسف کم دی کلونه شوي دي شرمخ تختولی دی هېڅ پته یې نه لګي او چې کمیس به رانږدې کېده خوشبویي به پرې زیاتېده چې څنګه راغی کمیس روڼ راوړ د یعقوب علیه السلام په مخ یې واچو فرقد د بسوي را جوړ شو وایي ما نه دی تاسو ته چې ما ته الله په هغه کې یو علم اچولی دی په هغې تاسو نه یې خبر ټول لاړل د یوسف علیه السلام ښار ته مصر ته ټول ښکته پرېوتل څنګه چې یوسف علیه السلام خوب لیدی و پلار او مور یې چت کړل په تخت یې ځان سره کېنول الله بادشاهي ورکړه عزت ورکړه ولې صبر یې کوو بچې یې مونه راکړل بس تاسو کړي دي یوسف نشته بنیامین نشته څوک هم تاسو بعضې بچي غلطي وکړي پلار ورته کور نه دی ما ناخوښه دا نه ځان سره په خپل کور کې وساته دا وروڼه دي اوس یې در کوم ځان نه بل څه غم ته جوړ نه شي نو انا لله و انا الیه راجعون دا زمونږ د نبي علیه السلام د امت خصوصیت دی د دې نه مخکې چې په کوم پیغمبر تکلیف راغلی دی یا د هغه په امتي تکلیف راغلی دی هغه انا لله و انا الیه راجعون نه دي ویلي صبر به یې کوو پیغمبران نور الفاظ به یې وي دا به یې نه وي دا زمونږ د امت خاصیت یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چانیاو شلی د سطلې وی انا لله و انا الیه راجعون صحابه ورته صاحب چانیا تسمه اخلی ده وی انسان ته چې معمولی تکلیف ورسید او دی وی انا لله و انا الیه راجعون الله به اجر ورکړي جنت به ورکړي ګوره څومره لویه ګټه معمولي تکلیف او لویه ګټه او که یو سړي په یو جیب کې یو شی اچولی چابیانې یا پیسې په یو جیب ضرورت یې پېښ شو جیب ته یې ګوته کړې پکې نشته دی فکرمند شو اوهو دې جیب کې خو د ما پیسې وې دې کې چابیانې وې دې کې موبایل سیټن خو داسې څه شو پریشانه شو بل جیب لته یې نشته بل جیب یې ورته پکې نشته بل جیب یې ورته پکې راوخت
خو یو جیب کې دې روک شو بل کې راوخت په دې هم الله اجر ورکوي ګناه رجل څومره معمولی څیز دی په یو لار نبي کریم صلی الله علیه وسلم روان یو قبر و یو بوډۍ ورته ناسته وه جبی نبي علیه السلام مبارک ورغې نصیحت یې ورته وکړ ویې ګوره جالمه صبر وکړه هغې ښځې نبي علیه السلام ونه پېژند چې دا څوک دی وایي ليش إليك خوش زمان زما مصیبت تا ته نه دی رسېدلی بس نبي علیه السلام ته روان شو چې روان شوه ښځې ته چا وویې وایي دا خبرې درته چا وکړه ودې پېژند چې دا وطني و چا زما مصیبت تا ته نه یې رسېدلی او دا خوښ زما نه ویې نه وایي دا خو نبي علیه السلام ښه دا مې څه غلطي و مشکات شریف کې حدیث دی راپاتې ده دا ښځه چې راله په خپله قصه کوي ویې نه ورغلم د نبي علیه السلام مبارک کور ته وی ما وی چې بادشاه دی پیغمبر دی بلا دروانچیان به ولاړ وي څوکیداران هېڅوک څوکیدار نو نیغ غوره ده نیغه غوره ده ما ورته وی د الله رسوله ما ونه پېژندلې معافي غواړم وی راته وفرمایل چې ان الصبر عند الصدمة الاولى هغه صبر چې الله په جنت ورته الله په ګناه رجوي هغه دی چې کله تکلیف درته ورسېږي او هغه وخت صبر وکړي 2 ورځې او 3 ورځې او میاشت پس خو خلک خامخا صبر کوي چې کله تکلیف درته ورسېږي او صبر دې وکړو په هغې الله جنت ورکوي ګناه پرې رجوي مصیبت پرې ختمه او یو بل حدیث درته وایم چې تاسو پرې خوشحاله شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي ته مصیبت ورسېد کال 2 کاله پس 20 کاله پس هغه مصیبت که ته رایاد شو هغې غمجن شو او 20 کاله پس یې هغه غم سره ده و چې انا لله و انا الیه راجعون هغسې اجر به الله ورکړي لکه په مصیبت چې ده په هغه وخت کې صبر کړي و کوم اجر پرې الله ورکړي قسم دې چې دا احادیث ګورم د الله تعالی په مختلفو طریقو په انسان خپل رحم کوي باني ولا لټوي خو موږ بېکاره یو د الله د رحمت نه خپل سر تخته یو بیبي ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د دې خاوند و ابو سلمه د هغه نوم او یو ماشوم بچی او سلیمه به یې ورته وي زوی نو یو زمانه کې په مکه مکرمه کې خلکو ته نبي علیه السلام د کافرو من صحابه تنګ و هغې ورته اجازت ورکړ چې حبشې ته لاړ شي دا دواړه ښځه او خاوند حبشې ته لاړه د حبشې نه بیا صحابه واپس مکې شریفې ته رالل دین مالک چې رالل دا داسې وخت و چې نبي علیه السلام مبارک مدینې شریفې ته هجرت کړی نو دې ښځې ته وایي ښځې نبي علیه السلام خو مدینې ته تللی زه چې موږ نه ځو هجرت کوو وی غیره کړ خو د دې ښځې او د خاوند په منځ کې چې کومه مینه وه داسې مینه په هغه زمانه کې د خاوندانو د ښځو نه وه یو ځل دواړه کېناستل دا خاوند ورته وایي ښځې زما چې تا سره څومره مینه ده دومره مینه به د بل خاوند خپلې ښځې سره وي ښځه ورته څه وایي وایي سړیه چې زما تا سره څومره مینه ده دومره مینه به د بلې ښځې خپل خاوند سره وي دواړه وایي نه نو دا ښځه دا خاوند ورته وایي دا ښځه ورته وایي سړیه چې یو شرط کېږي یو لوز کوو وایي که ته مخکې مړ شوې زه به در سره دا وعده وکړم چې ستا نه پس به بل خاوند نه کوم حالانکې په عربو کې دا رواج و چې خاوند به یې مړ کړ نو ښځې به یې بل خاوند وکړو د عدت نه پس دا په هغې کې څه زمونږ خلک لږ بد ګڼي په هغې کې دا رواج نو که ته زما نه مخکې مړ شوې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم او که زه ستا نه ته مړ شم نو تا ته اجازت د بل خاوند کوم دومره مینه د دواړو یو بل سره نو دا خاوند دی ښځې ته وایي ښځې ته چې دو مدینې شریفې ته نبي علیه السلام خو هلته تللی یو اوښې را روان ته نو ښځه خاوند پرې دواړه سواره شو هغه راکوټې ماشوم بچې سلیمه هغې ځان سره په غېږ کې کېنه د دې ښځې چې کوم قومیان وه هغوی راغلل او اوښې پړې کلکونې وه وایي څه کوې وایي موږ ځو هجرت کوو مدینې شریفې ته ځو وایي ښه موږ په تا د خپلې لور خور خرڅه کړې کله یې حبشې ته بوځې کله یې مدینې ته بوځې دا خو موږ تا باندې په پیسو نه ده خرڅه کړې یا خو ته میثار شمه ده او که ته میثارېږې نو موږ درنه د خپله خور لور اخلو ته پېښه چې کوم وطن ته دی ده وایي زه خو هجرت کوم ښځې مو ورته وایي سړیه ته ده او دی ته ایثاره چې دی سې پاتې کړه ابو سلمه رضي الله عنه مدینې شریفې ته
نو د دې خاوند قوم والا راغلی او د ښځې قوم والا ته وایي وایي تاسو زمونږ د سړي نه ښځه ولې پاتې کړه د هغه ښځه وه چې کوم کوی بوزي بوزي دی الف زمونږ کېږي ماشوم راکړي ماشوم ته یې وایي بوت ښځه یوازې پاتې شوه ماشوم ته د خاوند قوم بوت او خاوند ته لاړ هجرت وکړه دغسې یوازې پاتې شو دا غریبه دونه پریشانه وه او د نبي علیه السلام د قوم د نبي ترور لورې به نږدې قومي چې دی به جړل دا به د مکې مکرمې غرونو ته وخته او جلل به چې یا خدایه خاوند نه منانه لاړ مدینې شریفې اخو ما په خپله ولید او بچی یې منانه لاړ ګورې دا ډېر ګران کار دی د اسلام دپاره د زنانه او صحابیات او صحابو چې کومې قربانۍ تېرې کړې دي قسم دی که په مخ د ځمکه داسې قربانۍ د چا نه شي جړل د اخر کې د چا پې رحم راغی رالل او د خپل قوم والا ته ووایي چې دې جینۍ مظلومې باندې ظلم ولې کوې خو جاري ستاسو پیسو خپل خاوند سره په وطن ګرځي تاسو یې څه کوئ وایي زه ډېره ښه ده د هغوی نه را جدا کړه نو بیا لاړ د هغه خاوند قوم والا پسې ماشوم وله راکړې ماشوم یې وله ورکړه او په اوښ باندې کېنوله یو قافلې سره ملګری کړو مدینې منورې ته ولېږه راغله د خپل خاوند نه بچې هم ورسره دی دا خاوند یې په یو جنګ کې شهید شو دا غریبه یوازې پاتې شو او خاوند سره په مینه ډېره زیاته و نو جړل دی ډېره زیاته پریشانه او غمګینه وه خو دې خاوند ورته په ژوند کې یو ځل یو ټکې ویلی وایي ښځې ما خو د نبي علیه السلام نه یو حدیث واورېد دا هغه زما مقصد په دې کې وایي نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې چاته یو مصیبت ورسي او دې پکې دا ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون مونږ د الله یو الله ته واپس کېږو او ورپسې دا ووایي چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر راکړې د دې نه راله بهتر شی راکړي ګوره که عربي نه یادولی پښتو خو یادولی شي انشاءالله یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر راکړي او د دې نه بهتر شی راکړي واخلف لي خیرا منها او د دې خاوند نه راله بهتر خاوند راکړي د دې مصیبت نه د نبی علیه السلام مبارک وینا او ما په عمل شروع کړه ویله کې به ویلې چې د ابو سلمان ښه خاوند به لا څوک وي خو د نبی علیه السلام وینا د دعا به کوم چې د ده نه غوره راکړي نور د ده نه غوره چې نظر به مې په ټولو صحابو ته کوو نو ما ته د ابو سلمان غوره خاوند بل نه ښکاري ده نه غوره به لا څوک وي وی الله هغه د نبی علیه السلام حدیث باندې عمل او هغه دعا زما قبوله کړه اسینګه وی دا ابو سلمان مال الله خشته او ټولو بهتر خاوند راکړه څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نکاح ته لاړ وی د الله رسوله هغه د نکاح خبرې چې کوم وخت کې کېدلې او هغه پیغامات تلل نو نبی علیه السلام ته دا خبره ورسوله چې یو خو زه لږه سخت یم لکه تیز یم غوسه نه کې دویم زما بچي دي او دریم دا دی چې زه خو عمر مې زیات دی د نبی علیه السلام مبارک د طرف نه پیغام د ترور لور یم وی ستا عمر زیات دی زما هم زیات دی او ستا بچي زما بچي دي او الله به صبر درکړي وی هغه غوسه مې لاړه ختمه شوه تر مرګه پورې غوسه رانه وتښتېدله نو ګوره انا لله و انا الیه راجعون د هغې فایده او دا دعا چې الله په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړي دې نه بهتر راکړي ام سلمې رضی الله عنها باندې الله څونه مهربانه د نبي علیه السلام غوندې خاوند چې په جنت کې کومه ښځه د کوم خاوند په نکاح کې خاوند د مړ شو داسې په نکاح کې پاتې شي دا په جنت کې هغې خاوند سره مرګي حضرت سعودي رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده د نبي علیه السلام بیبي ده څه غلطي شوې وه داسې خاص غلطي نه وه خو په هغې نبي علیه السلام خفه و او بیا یې اراده وکړه ام سعودي ته تا د جدا کول نه خپل ځان نه هغې ورته ویل د الله رسوله ما مه جدا کوه زه بوډا ښځه ما جدا نه کوې په دنیا کې هېڅ هم نه غواړم خو دا غواړم چې په آخرت کې او جنت کې خو مې خدای پاک ستا په حرم کې او ستا په نکاح کې داخله کړي دا مهربان نو ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته الله د ابو سلمه صحابي په ځای نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو د مصیبت په وخت کې صبر یو به صبر کې مصیبت خو د الله طرف نه او بل به څه ووایه انا لله و انا الیه راجعون یا ته که یو سوال د الله نه کې او وی دا د قبول شي اسم اعظم ته مخکې ذکر کوم نو دا الله نوم ته مخکې ذکر کړي او ډېر لوی برکت دی رونو د الله د دې نوم
حدیث پاک کی راضی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر سوچ په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتي شي الله الله ویل کېږي پر هغې پورې به قیامت نه راځي. دا به یو کم سل دفتر دا به د ګناه یو دفتر به د نیکو وي چې دا ولو تلي ګناه به یې درنه شي الله به پې حکم وکړي دی جهنم ته روان کړي جهنم ته برونو دی روان شي وی چې سمن زیبوزي نو رب العالمین به اعلان وکړي فرشتو ته دا کړی راوګرځوئ د دې یو وړه غوندې نیکي پاتې ده پوټینۍ غوندې هغه نیکي به وله تلو نو په یو رکوټي پوټیني کاغذ باندې به د الله نومي دا به ورکړي چې وروره دا وړه نیکي دې پاتې ده ته ورشه چې ستا دا نیکي پاتې ده د تلې د میزان نه د وزن نه چې دا د نیکو کې واچي چې دوباره تولو شي دی به وایي دا خو پوټۍ نیکي ده الله وایي لا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ده که پوټۍ نیکي ده خو ستا پاتې ده دا به دله خامخا تللي کېږي د الله نه تغیر نه دی خو دا د دې خپل نوم قدر او لویي ښیي رب ما هذه البطاقه پروردګاره دا پوټۍ کاغذ څه شی دی دا کاڼو زما په نیکو کې واچولی چې نو څه پې کېږي دا یو پوټۍ کاغذ اخوا یو کم سل دفتر او یو دفتر دومره چې ځمکې اسمانونه پې ډکېږي خو الله به وایي چې نه خامخا به تللي کېږي واپس به چې تله د میزان برونو لګېدلي الله بیا په خپله نګراني کوي حضرت آدم علیه السلام به ولاړي او د کم امت سره چې حساب کېږي د هغه امت پیغمبر به ولاړي اسرائیل علیه السلام جبریل علیه السلام آدم علیه السلام ټول اولاد د دې به ټولو ته ولاړي ډېر ګران کار دی الله دې مونږ ته اسانه کړي نو چې هغه وړه نیکي وله بیا په تله د میزان په نیکو کې واچوي یو کم تل بل خوا کې نیکۍ به یې درنې شي مخکې پې د دوزخ اواز شوی اوس به پې د جنت اواز وشي دا پلانکې د جنت ته روان شي دی به وایي خدایه دا څه شی دی داسې یو رکوټې غوندې کاغذ پوټینې او زما پې د ټولو ګناهونو مقابله وشوه په ټولو ګناهونو زما دا پوټې کاغذ دروند شو دا څه شی دی ولذکر الله تعالی ولذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوی څیز بل نشته دا د الله نوم دی ورونو چې ده په اخلاص اغښتلی دی په اخلاص د الله نوم چې والې په طبراني کې یو حدیث دی چې یو سړی یو ځل ووایي الله ګوره سړی تکلیف کې راشي نو که ډېر هم د الله نه باغي دي خو چې ده ته تکلیف رسي او دی مسلمان دی به د الله نوم اخلي یا الله خیر وایي که نه وایي زنانه وایي یا الله خیر نارینه وایي یا الله خیر ګاډې لږه مو جنګېږي یا الله خیر د الله نوم دې واغېسته نو الله داسې نه دی لکه زما او ستا ما ته خو چې اواز کړه مې خوښه درځم که نه درځم اورم ستا آواز او که نه اورم او چې درشم زه به ستاسو وکړم نه د چا نه یریږي او نه د چا نه شرمېږي نه پې څوک زورور شته نه څوک منع کوونکي شته د الله د ذات یو کار کوي لا احصي لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حدیث کې راځي که تا ته یو فایده رسوي څوک یې منع کولی نه چې دا فایده مه رسوه او که تا نه یو شي اخلي چا کې طاقت نشته چې هغه دا واپس راوړي تر څو چې الله فیصله نه کړي داسې درونو که نه نو چې الله وایي ولې بنده درې ځله درته وایي نو خو تپوس ته نه کوي چې ستا جد دی وایه که نه زه دې امداد وکړم زما ورونو دا د الله د نوم برکت نو اسیم که څوک د الله نوم اخلي الله 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 رب العالمین په خوشحالي او چې دا ذکر څومره څوک کوي د دې الله د نوم په برکتونو کې لیکلي دي چې څومره د الله نوم څوک زیات اخلي د ده په زړه کې به د الله په ذات یقین نورم زیاتېږي د دې ورد کوي ورد الله 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 په تسبو باندې اړوي لا اله الا الله ګور د الله نوم پکې راغی نو چې څومره دا اړی نو یو فایده خو یې دا ده چې ستا یقین به د الله په ذات زیاتېږي یقین به دې مضبوطېږي او دویمه فایده یې دا ده چې د هر قسمه مصیبت تکلیف نه چې درته را روان دی الله به دې رستو ساتي د دا مخکې وایه خو چې کوم مصیبت تکلیف دله مقرر دی د هغې نه به د رب العالمین محفوظ ساتي دا د الله ذات د الله د ذات ښکلي نوم اسم اعظم چې کوم الله ځان له کوم نوم یې ښودی دی ښایسته نوم زه خو دا ویم بعضې خلک پروردګار ټیک ته په عالم کې ذات دی څوک وایي خدا په خپله راغلی دی چا پیدا کړی نه دی خو په ټولو کې ښایسته نوم هغه دی چې کوم الله ځان دی ښودی دی نو دې سره خوله بلده کې الله وایه الله دا نور مو وایه الله وایه معنا ټیک ته د ټولو خو الله وایه دا هغه نوم دی چې ځان له په خپله مقرر کړی دی قرآن حکیم کې الله نه وایي
چې زما لپاره اسماء حسنا دي کوم چې تاسو لولئ نو ولولئ خو په ټولو دپاره اصل د الله ذات دی الله الله لا اله الا هو الحي القيوم. نو بهر کې دا د الله د نوم برکت او صفت. ووایو ای پیغمبره تاسو چې قل ووایه هو کوم ذات چې تاسو تپوس د هغه متعلق ما نه کوئ هغه الله دی احد یکتا دی دوه نه دي یو دی یو یکتا دی ذات کې یو دی الله دوه خدایان نه دي صفتونه کې د الله کوم دي داسې د بل چا نشته او چې کوم کار الله کولی چې داسې د چا پلار مې نه کوي دا درې خبرې مې درته وکړه یک تنها بعض خلک وایي دوه خدایان څوک یې درې خدایان څوک یې ګڼ خدایان دي. الله قرآن حکیم کې فرمایي که دوه وي د دوو بادشاهانو اکثر په بادشاه جګړه کوي دا لا یو ملک نه دی بل ملکی او یو وي چې دا ملک ما قبضه کړی بل وي چې دا ملک ما قبضه کړی او چې په یو ملک کې دوه بادشاهان تاسو دا خپل ملک ونه کته. د هندوستان کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هم لیکلي دي چې هندوان د 33 کروڑو خدایانو عبادت کوي د 33 کروڑو خدایانو موږ د چا عبادت کوو د یو ځان هغه ذات چې زموږ خالق او مالک موږ یې پیدا کړي کوم کاڼي چې خشتې راویلي په جیب کې کېږي هغې ته سجده کوي عبادت ته کوي په خپل لاس د کاڼي نه بت جوړ کړي پوزه ولا په خپله جوړه کړي سترګې ولا په خپله جوړې کړي خوله ولا په خپله جوړه کړي دومره بېوقوف هغه تا جوړ کړه نو تا له به زوی درکوي هغه له خو سترګې تا جوړې کړې هغه له خو لاسونه او پښې تا جوړ کړل نو تا له به مال او دولت او عزت درکوي دی هغه ته ټیټېږي او رام رام ورته کوي هغه تا جوړ کړ یو له ته چې ورکوي خو غورځي. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې ابراهیم علیه السلام چې کله د بوتانو د مشرکانو سره مقابله وه د هغې به دا قاعده وه چې یو کوټه کې به هغه خپل چې کوم غټ عبادت خانه به وه غټ بوت به پکې ولاړ و دا واړه خدایان به ترې چاپېره ولاړ د دې به دا قاعده وه چې خوراکونه او میوې به یې راوړې د هغې مخکې به یې کېښودې چې برکتي شي لا وړل خپل میلې ته سیل له به لاړل اختر به یې بار منع وکړ او چې کله سیل نه واپس به رالل نو بیا به یې خپلې میوې او خوراکونه راواخېستل نورو کې به یې ګډ کړ کې به ناستل خوړل مې ابراهیم علیه السلام پرې دشمن ظالمانو دا څه کوي نو راوخت خو دا به زما خدای وي چې پرېوت وي هغه خدای مې نه دی پکار چې پرېوځي سپومۍ رڼا ورکوله تاسو څه خیال دی چې دا به زما خدای وي مړه اوس لږ تاک پسې ګوره چې رڼا یې ختمه شوي زما د خدای رڼا نه ختمېږي ستورو پړقېدل شروع کړل تاسو څه وایئ چې دا خدایان دي ودرېږئ د دې پته به مو لګي چې څه موده تېره شوه رڼا یې ختمه شوه وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې هغې رڼا ختمېږي او هغه پرېوځي زما هغه ذات رب دی هغه ذات مې الله دی چې هغه یو وخت کې نه پرېوځي نه رڼا ختمېږي نه برکت ختمېږي او نه وجود ختمېږي هغې خو کوي پلار ته به یې نصیحت کو بوت دی پلار جوړو بوت غټ بوت دی جوړ کړ دی به ورسره خوا کې ناست ابراهیم علیه السلام د هغه پلار به د بوتانو ډیزاینونه جوړو غټ غټ مزېدار به یې جوړ کړل بیا به خلکو د هغې نقشې جوړول دی به ورسره ناست و هغه سره به هغه د جوړولو سامان او سټک او هغه چې کوم سولې وي هغه دغه پې تراشي هغه کاڼې نو چې هغه به پوله جوړه ده به ورې دیکه غلی غوندې ورکړه نو چې دیکه به یې ورکړه نو ډېره ډکره به ترې لاړه او ما دونه خواري وکړه تیار مې کړه یو پوز یې پاتې و نو دې به ترې وتښتېد پلار یې ویې راشه دا زوی بلد کړي بوتانو سره چې لږ عادت یې پیدا شي اړه کې مینه پیدا شي بچې دا بوت مې جوړ کړ هغې دا ورته مونږ بوتان وایي هغې ورته خدایان وایي دا خدای مې جوړ کړ دا بازار کې خرڅول غواړي بچې وړې نه چې خرڅ یې کې ورس خدای خرڅوي څه قمقل قوم دی که نه حیران شي دا قل نخلاص خلک خدای خرڅوي پیسې پې او هغه ته بیا سجدې لګوي قمقل شیطان هغه عبدالرحمن باباوي که نه وي د شیطان بېلارې به په لار نشي رحمان که هزار نصیحتونه ورته وکړې د خدای بېلارې به په لار نشي رحمان نه هغه بوټی کې د بابا وروڼه خرڅ وکړم که ښه مزېدار کشته مالوچو کې تو شوی بند په اوبیا کې د پلار په مخ کې او چې دروازې نه یې بار کړ جیب نه یې پړې راوایست او پکې وله واچو دې مخکې یو بوت ځان پسې راکاږي بازار کې او اواز عجیبه کوي ای خلکه هغه شي خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي نو چې جنابو دوی میلې ته تلل وي مونږ ته میلې ته نه دی نه زما طبیعت برابر نه دی ماړه پړتېدلی دی چې تاسو دا بوتان بېغمه کړم تاسو ما میلې ته بوتلی دې لاړل چې دې لاړل دې راغې دروازې چې رندې ټک ورکړه ماته یې که چې ورننوت اوس بوتان په
کوټه کې لګېدلي دي او مشر بوک چې پکې کوم هغه لوی خدای دې د هغوی اوس هغه هم پکې منځ کې ولاړ دی او بله لوبه به یې کوله په سر به یې وله شاتو مګل او غوړي سر باندې به یې دې بوتانو له شاتو او غوړي مګل نو بیا به ورته بل سړی کېنلو چې مچان ته شړه دا به موږ سټو د برکت دپاره عجیبه خدای دې مچان ته شړه کوم خدای چې ځان نه مچ نشي چړلی خیمو کې مچان نه نوځي هلته شي چړلی تا نه به څه مصیبت لري چراغ ابراهیم علیه السلام رومبې کې راننوتو مزېدار خوراکونه اوس پراته دي بوتانو ته مخکې ورته ویل اکلو خورئ نه میوه ته پرته ده قسم قسم او ظالمانو بق بق ورته ګورئ خورئ نه نو بوتان ته اوس کوم ځای جواب ورکوي ما لکم لا تنطقون خبرې ولې نه کوئ زه درته یم خورئ او ته خبرې کوې نه لاس بیړه کوې بس ته برګې ورسره اوچتې کوټه سټوسې شروع کړه ټولې تپوسه ترې کړه لاسونه او پې بوتان یې مات کړل او ته به یې راواغېست د غټ بوت په دا اوږه کې وې ځان هغه ته یې غږ ونه کړ او لا چې میرې نه راغلل او په هغه عبادت خانه راغلل خو چې ویې کتل بوتان ټول ټپوسه ترې پراته دي خدایانه لوړې پراته دي مات نه کړې او غټ بوت ته ته به راوېځه یقال له ابراهیم ویری ولې وی ته مونږ خدایانو سره دا کار تا کړی دي دا تا مات کړي دي او ته ته وایي هغه ویرو ټوپک چا سره دی هغه ډس کوي ته برګې چا سره دی هغه نه تپوس وکړي ته بل د هغه کاکا په اوږه کې وې ځان او ما ته وایي چې تا مات کړي دي ته بل هغه سره دی هغه نه تپوس وکړه چې دا بچي دي ولې وجلي دي دا خو هغه وجلي ټوپک چا سره خو دغه کوي که نه نو ته بل خو د هغه مشر کاکا په اوږه کې پروت دی بس هغې خو پوه شو چې ده نه خو موږ نه تپوس کولی شو نه جواب را کولی چې نه لاس وځوړي شي نو ورته ابراهیم علیه السلام راوچت شوی د خدای ظالمانو د هغه څیزونو عبادت کوې چې نه فایده در کولی شي نه هم د تاوان نه خلاصولی شي نه ځان بچ کولی شي نه تا بچ کولی شي نه لاس خوځولی شي نه ژبه خوځولی شي دا څه کوې قمقلو خلکو بدیاره دی چې د ابراهیم علیه السلام خبرې منلې وې نو ورته یې ورنه هغه الله د ورنم بچ نو 33 کروڑه معبودان خدایان دي د هندوانو چې هغې ته عبادت کوي او ما یو رساله کتلې انسایکلوپیډیا اف اسلام هغې ترجمه هغې کې لیکلي دي چې داسې خدایان او بوتان هم شته دی د دې هندوانو د دې مشرکانو چې منځ کې ډډ کړي نو په دا خوله کې ورته پی ور واچي نو هغه پې سټي د سپو م عبادت کوي د سپو داسې قوم شته د پیشوګانو م عبادت کوي داسې قوم شته او داسې بدبخت او ظالمان او قمقل خلق هم شته بیا د بیر مافي چې د دې سپو د پیشوګانو د هغه مخصوصو اندامونو عبادتونه هم کوي امریکا غوندې کار کې په امریکا غوندې ملک کې ما یو ځل یو رساله کتله د شیطان عبادت کوي یو قوم داسې شته نو شیطان په نه چا لیدلی دی او نه یې څوک لیدی شي نو شیطان چې عام خلک ذکر کوي که نه نو هغه یو څښا غوندې شکل زړه ته راځي نو یو خطرناک او هیبتناک او څښا شکل یې جوړ کړی دی په خپل سوچ پې دا شیطان دی د هغې عبادت کوي دا الله فضل جرونو موږ د چا عبادت کوو د یو الله هغه ذات چې هغه خالق دی مالک دی د ټولو کائناتو دا ټول کائنات پیدا کړي دي نه ولا خوب راځي نه ولا ستړیوالي راځي نه ورله بیماري راځي قرآن حکیم کې الله فرمایي په دې مخ د ځمکه چې څونه پاڼې د اونو نه پروت دي وما تسقط من ورقة الا يعلمها الله ته پته تا په کور کې یو بوټی کرلی دی د هغه یو بوټي نه پاڼې پرېوځي تا ته پته چې دی کې څونه پاڼې دي په خپل لاس یې کرلی دی نه او په دې مخ د ځمکه چې څومره بوټي دي او په کې څومره پاڼې دي الله ته خبردار تا یو موټی غنم راواغېدل پټي کې دی نستل اوس دا خپل غنم چې د پټي کې وکرل دا تا ته نه دي معلوم چې دا کم ځای دانه پرته او چې څومره غنم جوار تخمونه واړه غټ نري شلشم پورې او دا نري تخمونه بعضې داسې چې په سترګو هم نه ښکاري داسې تخمونه چې په سترګو هم نه ښکاري لکه د خریلي تخم الله قرآن حکیم کې فرمایي ولا حبة فی ظلمات دا یو دانه چې د ځمکې په دې تیارو کې دننه پرته ټول الله ته معلوم دا چې علم ما سوا د الله نه بل څه شته ستاله کې به یو خبره راشي ته به تلانې خبر رب العالمین به خبردار دا الله په شان قدرت او طاقت یو سات سره کې راونیسي غټې غټې بنګلې په ځمکه کې دننه عادیان وګوره سمودیان وګوره د لوط علیه السلام قوم وګوره یو سکند سره اسمان ته ورسولو ځمکې ته یې راوبلو تا په خپل وطن کې دغه زلزله ولیدله په کشمیر او په دغه علاقه کې یو سات سره یو زلزله راغله او څومره علاقې او څومره وطنونه یې په ځمکه کې دننه کړل پته تر ننه پورې نه لګي چې څومره انسانان لاندې لاړل او په دې خپل کلي کې او په دې علاقو کې دا سیلاب دی ولیدل سهار وختي چې راپاڅېدې اوبه ټول کورونو کې دننه ننوتې وي څومره کورونه پرې او څومره خلک پکې شهیدان شو مړه شو پکې یو زلزله راشي یو افت راشي د اسمان نه دومره طاقت او قدرت د بل چا شته کوم چې د الله نشته الله چې کوم اورېدل کوي هر ځای کې چې څوک څه خبره کوي الله اوري
بل څوک نه اوري دا د الله په شان لیدل هر ځای نه خبردار هر څه ورته هر وخت کې ښکاره کېږي دا چې خشته ښکلې که مسپومۍ روانه کړې ده داسې کار بل څوک کولی شي نشي کولی زمونږ سه یو بجلی ده دا پکې لوډ شیډینګ دی بجلی کله اوبه نشته او کله اوبه ډېرې دي دا بجلی نن نشته دی او صبر کوه 2 غنټې به نه 3 غنټې به نه دا زمونږ رڼا ده پکې یو بجلی شته نو هوا به کوي او چې نشته نه به کوي او پرج دی نو چې به 100 زره او 50 روپۍ پرج والي نو زما په خیال چې زیات نه زیات داسې نیم ګز ځای دی یخی او د الله تعالی پرج دی بامبولي غوندې هوا پرونه کې وروسته بیګا بلستن کې څوک نشو ګرمېدی ستا د 100 زره پرج 3 جامه وره جوړوي او د الله پرجونه ورشه وګوره په دې سوات کې وګوره په دې مري کې وګوره نو په فوټونو په ګزونو واورې دا غرونو ډک د دې واورو پراته دي داسې بل څوک کولی شي نشي کولی لږ ساعت چې وغواړي داسې تو ګرمي در باندې راولي چې دا واورې مو ته بیا نشي ټینګېدی الله احد په ذات کې یو دی 2 یا 3 خدایان نه دي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نیکانو بندگانو له داسې خوشحالۍ مې ساتلي دي چې نه وخت اورېدل طاقت لرلی شي نه سترګه او نه په زړه کې تېرېدي شي داسې خوشحالۍ دي په جنت کې نو د جنت خوشحالي کې څوک 80,000 کاله محسوس کی او د الله 1 سکند دیدار وکړي 1 سکند څه شی دی لکه دا ما ګوته داسې کړه 1 سکند نو په دې 1 سکند دیدار د الله کې به دونه خوند دي چې د جنت د 1,000 کاله خوشحالۍ به تېرې شي الله دونه خشته او دونه ښکلی مخلوق یې خشته او ښکلي پیدا کړی دی د اسمان ته وګوره د بندګانو ته وګوره نو الله به څومره ښکلي د الله په شان حسن د بل چا نشته د الله په شان قدرت او طاقت د بل چا نشته او افعالو کې کارونو کې هم د الله مثل بل څوک نشته کم کار چې الله کوي داسې بل څوک نشي کولی دا دومره غټ نور دا دومره غټه سپومۍ کې روانه کړې ده دا دومره غټ شنه چې د رازرغونه کړي نو الله احد څه معنا ذات کې مثل نشته صفاتو کې مثل نه لري او په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي د هغې نظیر نشته الله الصمد الله بېنیازه دی بېنیازه څه معنا موږ معنا کوو بېنیازه دا معنا وپېژنئ ورونو ښه مانځه کې وایي نو معنا وپېژنئ الله الصمد بېنیازه څه معنا ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله چا ته محتاج دی دا لنډه معنا څه چې وایي الله الصمد څه معنا کړه ټول مخلوق الله ته محتاج دی موږ په یو قدم کې الله ته محتاج یو که وغواړي یو قدم به وایو که ونه غواړي غټ کټ سړی وي په کټ کې به پروت وي ښه خشته ښکلې خپې به وي شل دي جي کار نه کوي ښه مزېدار مضبوط غټ کټ سړی وي مالدار وي دولتمند وي کټ کې به پروت وي دا ولې پالج والي لاس کار نه کوي په خپل لاس کې د الله ته محتاج په خپل کې الله ته محتاج ښه مضبوط غټ سړی وي او ښه هر څه طاقت باندې برابر نظر به نه لګي ولې په سترګو نابینا په سترګو کې الله ته محتاج په ژبه کې الله ته محتاج باندې ګونګ دی باندې چاړه دی په غوږ کې الله ته محتاجه ډېر خلک یې تکانه پیدا کړي چې دا هم درته پته ولګي دارنګې نور صفتونه په زړه کې په لاسونو خپو سرمن هر یو په بچو کې ډېر خلک یې بچو پیدا کړي ډاکټر چې نه جوړ شي څه کوي ورسره لوی ډاکټر وایي هلته ډاکټرانو ته په تخت پروت ثابت دي په ژوند کې الله ته محتاجه لیکن رب العالمین هیڅ چا ته محتاجه نه یو کون چې وایي کون مخلوق پیدا کړي یو کون چې وایي مخلوق پناه کړي یو کن سره چې موږ اراده ولرو الله فرمای انما یقول له کن فیکون کن بیا پکې بل څه ضرورت نشته یو سات سره بار څه درې وړي وي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کنه حضرت اسرائیل علیه السلام ته به وایي شپېلې ووهه زه کلنټن یم او زه پلانکې یم او زه ګوربچوف یم او زه فلانکې او شته څوک راوځي میدان ته هېڅ څوک به آواز ونه کړي نه فرشته او نه انسان بیا به الله په خپل آواز کوي لله الواحد القهار بادشاهي ده نن خو د الله ده کوم الله چې یو دی او ډېر زورور ذات دی الله الصمد ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله چا ته محتاج دی وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو چې څه تکلیف درته ورسي ما سوا د الله نه بل څه نه شي درکولی هر فیس کې الله ته ځان محتاج هغه کامیاب دی بیماری راشي علاج کوه علاج سنت دی دم ضرور استعمالوه دا سنت دی دعا کوه الله ته سوال کوه الله دا بیماری راوستې تا د ستا ذات نه بل هېڅوک نشي درکولی نیکانو له علماو نه زه دعا به درته کوي نیکانو له علماو نه زه دم بر باندې کوي ډاکټر له زه طبیب له حکیم له علاج بدله کوي چا ته به ځان محتاجه کوي رب العالمین ته بې د هغه نه وان یردک
بخیر فلا رد لفضله او که الله چاته د خیر اراده وکړي دله خیر لټوم د چا پلار هغه نشي اخلاقول. لم یلد ولم یولد، لم یلد بچی یې نشته، پلار نه دی رچا. عیسایانو به وي عیسی علیه السلام یې زوی دی، یهودو به وي عزیر علیه السلام یې زوی دی. رب العالمین فرمایي لم یلد، زما بچی نشته، زه په بچو څه کوم؟ بچی خو د هغه چا وي چې دی ورته محتاج دی، دی وایي چې یاره بوډا شم نو بچی به مې په کار راځي او زما د مال وارث بچي که زه مړ شم نو خدای مري او نه الله بوډا کېږي، بچي ته حاجت دی. او بچی خو د هغه چا وي چې ګوره چا بچی د هغه په شان دي، لکه د انسان بچی انساني، د پیري بچی پیري وي. نو که عیاذا بالله د الله بچی به هم خدای وکنه نو خدای خو یو دی مونږ مخکې ثابته. پلار بچی ته محتاج یې نو مونږ خو بکړي الله ورته مد الله ورته محتاج نه بچی ولا نشته. او بل ځای کې بل صورت کې الله تعالی فرمایي بعض عیسایان دا وایي دا عیسی علیه السلام خپل زوی نه و په زویوالی نیولی دی، خپل یې نه دی خو پردی بچی په زویوالی نیولی دی. بل ځای وایي سبحانه لم یتخذ ولدا، پردی بچی هم په زویوالی نه نیولی. اخو هغه څوک دی چې خپل بچی نه پردي ونیسي چې زما خدمت وکړي نو الله چا خدمت ته ساجد دی. ولم یولد، د چا نه پیدا نه پلار هم بله نشته، پلار هم بله نشته. ولې چې پلار ولا وي خو یو زمانه کې به بیا خدای نه وکنه، پلار به خدای و عیاذا بالله. نه ولا پلار شته نه ولا زوی شته. او اخیري فیصله کوي ولم یکن له کفوا احد، د الله هیڅ څوک همسر نشته. دې نتیجه شو وال خوري تکول خوري کافر په د پاسه مسلط دی په تکلیف او په مصیبت کې لکه دې زمانه کې وګوره افغانستان وګوره، عراق وګوره، پاکستان وګوره، کشمیر